السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې به زموږ درس به د عربي ژبې قواعد یا ګرامر په اړه کې وي. نو تاسو نه ډیره مننه، تاسو ته د الله خیر او برکت نصیب کړي چې لومړی ویډیو البته زموږ د محاورې درس په اړه کې چې کوم و، یعنی د عربي ژبې مینوالو ډیره کتلې ده، ډیر ما دومره تمام نه درلوده، خو ماشاءالله اوس هم ډیر متدین ځوانان خلک اوس هم شته چې د عربي ژبې سره مینه لري او عربي ژبه غواړي د زده کړي، او ان شاء الله چا کې چې عقیده یا ایمان وي هغه خپل عربي ژبې سره مینه پیدا کوي، ځکه دا د قرآن ژبه چې نو هغه حتما خوږه ژبه ده. نو څوک چې ایمان ولري ځان کې او دې سره لږ ځان آشنا کړي، دا خپله بیا دې ته خوند ورکوي او آینده کې دا نور هم غواړي. نو تاسو ته د الله خیر درکړي، جزاک الله خیرا، او هیله کوو چې دغسې دا ویډیوګانې نور هم شیر کړئ او نور هم دې نه څه زده کړئ. نو وخت نه نیسم ستاسو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. نو په دې ویډیو کې به ما د یو کتاب تیار کړی، البته د ګرامر قواعد د عربي ژبې په اړه کې، چې دا اول ورقې بل چا لیکلی وي، هغه نه ما ترجمه کړي په پښتو کې. نو دا اوس تاسو ته زه دا نه درکولی شم ځکه د دې نور لاندې درسونه پاتې، دا چې کله دا د اول کتاب مکمل ګرامر دی چې زه دا تاسو ته انشاءالله برابروم، بیا دا تاسو ته جدا درکوم. خو فلحال دې کې چې کوم ګرامر وایو هغه تاسو زده کړئ. دا کوم تاریخ هغه تاریخي معلومات دي، دا به وروسته وایو. موږ اول راځو د دې نه شروع کوو. الفبا ته پیژندنه دا ډېر اسانه ده. څوک چې که څوک بیخي نه پوهېږي نو هیله کوم کومنټ کې وکړئ چې موږ آینده ویډیو کې داسې ویډیو هم جوړ کړو چې څوک بیخي لیکل نشي کوی او هغه موږ په لیکلو راولو. نو که څوک نه پوهېږي بیخي عربي ژبه لیکل بیخي نشي کوی، بیا ما هیله کوم چې موږ ته کومنټ کې ووایئ. دا د عربي ژبې د الفبا په باره کې معلومات دي لږ، چې دا باید تاسو ووایئ. خو اوس نه، فلحال تاسو زه پوهېږم چې زیاتره تاسو تعلیم کړی ماشاءالله او په دې پوهېږئ. نو دا څه معلومات دي، حروف دي چې اول کې څنګه لیکل کیږي، مابین کې څنګه لیکل کیږي او آخر کې څنګه دا حروف لیکل کیږي. دا ټول معلومات مې دلته لیکلي دي. ان شاء الله آینده کې خدا که څوک غواړي که چاته بیخي عربي لیکل نه ورځي، بیا ما ته معلومات راکړئ چې زه دې په باره کې یو ویډیو جوړوم، هغه کې به ان شاء الله ستاسو مشکل حل سي. نو دا موږ راځو. اول موږ په تیر درس کې موږ ویلي ول چې هذا او هذه، دلته که تاسو خیال شوی وي، موږ په تیر درس کې دا د تیر درس هغه دي چې ما تاسو ته ویلي ول. مثلا موږ ویلي و هغه کې چې ګرامر به بله ویډیو کې وایو. مثلا هذا اب پلار ته وایي هذا ابي، دا زما پلار دی. ګوره دې ته هذا راغی. اوس دا دا مور ته چې راځي، تاسو تیره ویډیو کې ویلي ول چې مور ته څه راځي، هذه. نو زموږ ټوله خبره په دې دوو کلمو باندې ده، هذا او هذه، چې دا څه شی دي. هذا او هذه دا اسماء اشاره دي ته ویل کیږي. دا نمونه د یو ځانګړي شي، دا یو ځانګړی شی په توګه کوي یا دلالت کوي، یعنی یو مشخص هغه باندې دلالت کوي. لکه انګلیش کې چې وایي this is a book، دا یو کتاب دی. دغسې په عربي کې موږ وایو هذا کتاب، دا یو کتاب دی. نو دا هم انګلیش غوندې یو معنی ورکوي. او دا کوم دي؟ اسماء الاشاره المستخدمه للقریب. هغه اسماء اشاره زیات دي، خو دا زمون کورس چې ده د ابتدا ده. فلحال هذا او هذه مونږ وایو. نو هذا دا نږدې اسماء الاشاره مکمل، دا اسماء اشاره دا نږدې اشاري اسمونه زمونږ د نږدې شیانو ښودلو لپاره دا کارول کیږي. نو مونږ اوس راځو چې اوس کومه دلته ما زیات معلومات ورکړي دي، خو غواړم دا ټول تاسو ته ووایم انشاءالله. هذا چش په خاطر استعمالي. هذا دا د نارینه واحد بیانولو لپاره کارول کیږي. یو خبره وورئ چې عربي کې هذا دا انسان ته هم راتلی شي او شی ته هم راتلی شي. عربي کې شیان هم د مذکر او مؤنث دي او انسانان هم مذکر او مؤنث دي. څنګه چې انسانانو کې مذکر او مؤنث شته، دغسې د عربي کلمو کې هم بیجانو ته چې سا ونه لري هغه ته یعنی دا هغه راتلی شي.
نو مثلا موږ وایو هذا طفل شقي. دلته اوس طفل چې شی مذکر کلمه ده او د مذکر ته موږ چې شی راولو هذا راولو. پوه شوئ؟ نو دا هذا دلته راغی او بل دا نارینه واحد لپاره راغی. پوه شوئ؟ دوم دا هذان. هذان دا تسنیه لپاره راځي. عربي کې دوه کسانو ته په انګلیش کې نشته. انګلیش ته یو ته مغه یو جمع هم دی مؤنث هم دی او دلته دس مغه یو دس دی نور چې نه لري. عربي کې هذا مفرد ته راځي، یو کس ته راځي یا یو شی ته راځي. هذان دوه نارینه یا دوه اشیاء ته راځي. نو دلته مثلا هذان طالبان متفوقان. هذان دلته چې شو دوه کسان ته راغی. طالبان دلته څو کسان دي؟ دوه کسان دي او کلمه متفوقان ده هم دوه کسانو ته راغلل. پوه شئ؟ نو هذا یو مفرد یا مفرد شخص یا شی ته راغی. هذان تثنیه دوه اشخاص یا دوه شیان ته راځي. مثلا هذان قلمان، دا دوه قلمونه دي. هذه په لنډه تاسو ته وایم هذه د ښځې یا شي لپاره استعمالیږي چې واحد وي. مثلا هذه الفتاة جمیلة. هذه الفتاة جمیلة. دا فتاة داغه ده تای تانیث ده. دا جنۍ وای ښایسته ده. اوس دلته جنۍ فتاة دا مؤنثه ده، هذه مؤنثه راغله خو یو مفرد ده، تثنیه دلته نه راځي. که تثنیه راشي هغې ته بیا لاندې موږ نورې کلمې وایو او هغه. او بل یو خبره چې دا هذا او هذه دا هذا هذان او هذه دا نږدې لپاره راځي. د لرې لپاره بیا موږ جدا وروسته وایو چې هغه لپاره څه راځي. هاتان د دوه ښځو یا دوه شي لپاره چې مؤنث وي هغه لپاره راځي. مثلا هاتان طالبتان متفوقتان. هاتان طالبتان متفوقتان. هاتان دلته د هذه تثنیه لپاره راغی، دوه زنانو لپاره. اوس موږ دوه شیانو ته کوم څه وایو؟ مثلا هاتان شجرتان. شجره ونې ته وایي. دا دوه ونې دي. موږ کوم څه وایو؟ هاتان شجرتان، دوه ونې. دغسې نور صبوره مثلا وایو یا نور مؤنث کلمې دي او وروسته به وایو چې دې ته تاسو مثالونه څنګه جوړوئ. هؤلاء موږ د تصویر کې تاسو ته ګورئ چې هؤلاء دا جمع ته راتلی شي. مکمل هغه مؤنث هم راتلی شي او مذکر هم راتلی شي. د جمع لپاره موږ وایو مثلا هؤلاء طلاب مجتهدون. هؤلاء طلاب. طلاب کې څوک هم راغلل؟ دا ټول هم نارینه راغلل، هم ښځینه یعنې نجونې هم ماشومان هم پکې راغلي. یعنی دا جمع د هم مذکر هم مؤنث ته راتلی شي. بل هنا د نږدې یو شي لپاره موږ استعمالو. مثلا هنا دا معنی ورکوي دلته. هنا دغه. هنا یلعب الاطفال. دلته ماشومان لوبې کوي. هنا دلته یعنی. نو دا زمونږ د هذا هذه او هذان هاتان او هؤلاء دا اسماء اشاره. دا ټول اسماء اشاره دي. اسماء اشاره لپاره کارول کیږي. نو تاسو نه هیله کوو چې تاسو صرف وبخئ چې زمونږ دغه ویډیو هم زیاته شو. آینده کې موږ لنډه ویډیو دا اولینۍ ویډیو همیشه زیاته وي. نو تاسو نه هیله کوو چې د ټولو ته تاسو دوه جملې جوړ کړئ. هذا ته هذا، هذان، هذه، هاتان او هؤلاء. دې ته تاسو دوه جملې جوړې کړئ او کومنټ کړئ. که څه مشکل وي مشکل نشته، تاسو خیر انټرنیټ نه مرسته اخلئ، کومک اخلئ او بیا زه که څه مشکل وي زه درته کومنټ کې جواب در کوم چې څه غلطي په څه کې ده. نو دا زمونږ لومړی ویډیو د ګرامر په باره کې وه. که هر څه مشکل وي تاسو ته وایم چې ذهن مه خرابوئ. شیطان به تاسو ته ډېرې خبرې وکړي چې دا ګرامر دی، دا څه شی دی. نو اوله کې دا مشکلات وي، د دومره مشکل به په ځان معنی. چې هر څه مشکل وي کومنټ وکړئ، زه تاسو ته کومنټ کې ځواب در کوم. نو فلحال لپاره همدومره زمونږ درس و. انشاءالله آینده کې به موږ لنډ ویډیو جوړو او تاسو نه ډیره مننه چې مخکینی ویډیو هم کتلې، شیر کړم ده او دا ویډیو هم وګورئ او شیر کړئ، ځکه نور مسلمانان نور ځوانان هم ډیر پښتانه دي چې خارج او داخل او خارج کې دي غواړي عربي زده کړي، خو هغوی ته دا معلومات نشته چې څنګه زده کړو. نو تاسو کولی شئ چې تاسو هغوی سره په دې طریقه مرسته وکړئ. نو ډیره مننه. که هر څه پوښتنه وي نو موږ آینده کې به ډیر مثالونه کارو. دا لومړی ویډیو لږ
تعریف مې دې په باره کې درکړو. نو آینده کې به ډېر مثالونه موږ کارو د هذا او هذه په باره کې. هؤلاء دا شیان دا وروسته بیا راځي. فی الحال زمونږ خبره هذا او هذه په باره کې ده. هغه په بل درس کې ان شاء الله مثالونه ډېر راځي. نو فی الحال لپاره والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.